دا یو روز سوال کړی دی چې بعضو روایتونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي موږ کتلي دي چې یو سړی اودس وکړي او منزل لاړ شي نو هغه روایت کې دی چې بیا دې دا ګوتې په یو بل کې نه ورکوي دا صحیح خبر روایت کې دي فلا تقولوا هكذا يشبك بين اصابعه یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوتې په یو بل کې نه ورکوي او ایته یو جواب کې ویلي چې لمانځه نه بعد یو سوال جواب کې دی چې لمانځه نه بعد دا ګوتې په ګوتو کې ورکول جایز دي الجواب دا خبره بالکل صحیح دی چې پیغمبر دې نه منع کړې ده خو یو حدیث کې داسې راځي د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاري کې دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لمونځ وکړو یا د مازدیګر لمونځ یا د ماسپښین فصلى بنا ركعتين دو رکعتې وکړو ثم سلم او به سلام وګرځوله فقام الى خشبه معروضه في المسجد یو لرګی پروت په جومات کې پیغمبر هغې ته ډډه ولګوله کانه غضبان غصه کې و په دغه ورځ او مونځ یې څو رکعته دو رکعته غصه ووضع يده اليمنى على اليسرى ښی لاس یې په ګس کېښودو وشبک بین اصابعه دا ګوتې په ګوتو کې ورکړه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى او دا ننګې داسې په دې ګس لاس په دې شا داسې کېښود داسې ناست بیا إلى آخر الحديث هغه حدیث نه ذکر کوم او ګل حدیث چې بیا څه شي نو د دې نه ثابته شوه چې کولی څه دي جایز دي نو دغه حدیث چې کوم دی روز ذکر کړی دا هم صحیح دی چې پیغمبر منع کړی نو دا به راجمع کوو دا یو قاعده ده ګوره د اهل علمو سره چې قدر الامکان د نصوصو په منځ کې به جمع راولي یعنې چې یو نص غزار کوي دا حدیث لري کو دغه لري کو دا آیت لري که نه دا به راجمع کوې نو دا به څنګه جمع کوو دا به داسې جمع کوو چې کوم حدیث کې چې منع راغلی ده هغه هغه ټیم کې منع راغلی ده چې د منځه نه مخکې ته منځه ته په انتظار ناست نو بیا به نه کړي منځه نه بعد جایز دي دې نو ګوره زموږ د پښتانه نه دي خبر او زموږ د پښتنو په حال دې الله رحم وکړي ډېرو مسلو د دین نه دي خبر که نه که نه ډېرو نه خبر دي سم خیال دی ډېرو نه دي خبر نه دي خبر کړي چا نو چې اوس کوم په منبر باندې ناست هغه نه خبر نو کته چې کوم ناست هغه به څه خبر شي چې یو سړی په منبر ناست او عربي ولې نه ورځي دا زه وایم څه ډول ته ورته پته نشته قرآن صحیح نشي ویلی نو هغه خپلو مقتدیانو ته څه کوي یو سړی په خپله قرآن صحیح نشي مونږ والله د ډېرو مولیانو تقریرونه اورېدلي دي قرآن نشي ویلی صحیح قرآن غلط وایي نو د مقتدیان به تباه نه چې دله قرآن نه ورځي دی به نورې مسلې څه بیان کړي نو زمونږ هغه په جومات کې ناست دي دقه شان زنګونان نه لاسونه تو کړي دی دقه شان کړي کړي که نه یې کړي ته وکړه دا ټول به جمعې په ورځ خصوصا دغه شان ټول ناست ټول به د ګوتې دقه شان ورکړي حدیث کې دې نه منع راغلی وجه د دې صرف دا په انسان کې سستي راوړي دا سمه سستي په سړي کې راوړي چې دا ګوتې دي چې کړي دا سړي کې سمه سستي او بس پکې بیا ولري ټکه 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 دا هجې نه منع راغلی بلکې بس په مانځه کې ډېږي دا چل دی دا د عربو کې دا عادت دی داسې به لګیا او دا ټکا به جوړه کړې نو د مانځه نه بعد که یو سړی ګوتې په ګوتو کې ورکوي نو بیا څه دي جایز دي خو چې مانځه ته په انتظار ناست نو بیا به یې مه کوه والله اعلم